سلامونه مو د خوست سرگردان چوک څخه ومنئ. دا کلي ولخ مې نه ده خو په څنګو مې کسې دوبۍ والا دا یاده اوس خو چې کوې ذکر د خدای په روژه ماتي کې ښه وشي رایاد مو شي مرګی په روژه ماتي کې. اول خفه یم دوهم بس دریم ناهیله اشنا څلورم ستړی پنځم مات شپږم اوښتی یم. موټر دې خپل دی که دغه موټر دې خپل دی؟ لیسې نه راغلی ته خو لاندې ډېر نږدې برسې کېږي بس چې ته اوبو کې ور بال دی رژموتي کې ښه بدران کې پای په بانجانو پټه بینډای مو دي دا دې دوړې غوښونه کور کې ښه سل پیسه به دي لږ رامخکې شه که نه که زه در نږدې شم باید مو والا زده نه شي تو کوي ته وایم تو که والا که زده کوي ته وایم نه دې مو دغه زده ازون وکړه دلته حمام مارکیټ په نوم د موبایلونو د جوړولو د موبایلونو د خرڅلاو تر ټولو ستر مرکز دی په خوست کې. خوست د ښار مازدیګرونه ښکلي د سرګردان چوک چکرونه ښکلي نور خو جانانه د دوبۍ نه راشه راځه راځه مسافرۍ نه راشه. د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او همدغه راز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د خوست سرګردان چوک څخه ومنئ. دوستانو د روژې مازدیګری دی د خوست له بېلابېلو سیمو څخه سرګردان چوک ته ځوانان او بېلابېل کسان راځي دلته تر روژه ماتې پورې وخت تېروي خپل مازدیګر دلته تېروي. زه غواړم چې دلته نن ورځ نن مازدیګر له بېلابېلو کسانو سره خبرې اترې وکړم دغه د مازدیګر په تړاو به ورسره وغږېږم د روژې په تړاو به خبرې ورسره وکړم. په دې لړ کې به دوکانداران ګډیوانان د دې ترڅنګ ښاریان زما مخې ته راځي او خبرې اترې به ورسره کوم. زه ساجاد شاه یم په کمره کې را سره آفتاب صاحب ملګرتیا کوي. نو داسې به ارام ارام مخکې ځو له بېلابېلو کسانو سره به خبرې اترې کوو. سرګردان چوک دی دوستانو څه ډول چې له نوم نه یې معلومیږي همدا ډول سرګردان دی. دا سرګردني به یې تاسې نن ورځ ووینئ. د خیره غواړم دغه کس سره خبرې وکړو. ځوانه سلامونه. سلام علیکم. جوړ په خیر صحت ښه دی؟ طبیعت ښه ده. ودې پېژندمه راغلی وم که نه یوه ورځ څه شی مې واخیستل؟ د خلکو هغه دې واخیست. موټر دې خپل دی؟ که دغه موټر دې خپل دی؟ څه شی در سره دي دا راته ووایه. خجورې دي ممیز دي څنګه دی کاروبار ښه روان دی؟ الحمدلله. راضي یې ترې؟ په دې عالم شکر. د کوم ځای نه راغلی؟ د لوګر نه. لوګر نه دلته کاروبار پسې راغلی. کاروبار ښه چلېږي د خیره؟ یاره انشاءالله په دې عالم شکر ده. د خوست د خلکو نه راضي یې؟ ولې نه راضي. نوم دې څه و؟ نظر محمد. نظر محمد. تخلص احمدي صاحب. ښې شېبې ولرې ښه روژه ماتئ کور دې ودان. دوستانو داسې ځمه نورو کسانو سره به هم خبرې کوو. نظر محمد ډېر ښه را سره وغږېده. دلته شړومبۍ دي که پۍ دي دغه؟ پۍ دي. د کوم ځای پۍ دي؟ کورنۍ پۍ دي. کورنۍ پۍ دي. لږ تکلیف لرې لکه چې خبرو کې که نه؟ پۍ خو ډېر مهم توکی دی په دغه روژه ماتې کې. څنګه معیوب یې؟ معیوب یم د خپل کوم ځای نه راغلی؟ لوګر نه. دلته مې کور ده. شپږ زره کرایه ورکوو. یوازې که نور څوک هم در سره؟ دوه ورونه یو. بل ورور دې څه کاروبار کوي؟ یو ګاډی چلوي. کاروبار نه راځي؟ د ورځې په جریان کې به څومره پیسې ګټي؟ ورځ دغه 200 2.5 ډېر شی دی ستا لپاره. بس نو رب تعالی دې وکړي چې دې نه هم زیاتې شي کور دې ودان. دوستانو داسې ځمه نورو کسانو سره به خبرې وکړو. ځوانه اجازه ده؟ څه نومېږې؟ نوم مې ذبیح الله دی. ذبیح الله؟ کوم ځای؟ د خوست. خوست کوم سیمې اوسېدونکی دی؟ د مرکز متون. څنګه راغلی نن سرګردان چوک ته؟ راغلم چې دا سړی اچار چکني سامان واخلي که نه نو د روژه ماتې نږدې شو. نو اچار چکني خو چې په روژه ماتې کې نه بیا خوند هم نه کوي. خوند نه کوي. څه شی دې خوښېږي ډېر؟ والا خو اچار چکني داسې نور شیان
مازدیګر دی که نه نور روژه ماتې ټیم کې خوار چی خوند کوي سړی وږی وي که نه مننه ښې شېبې څه شی به راسره شریکې په اخرو کې بیت ټپه ټوکه بس یې شی ملاکه لرم ځکه چې روژه ده روژې نه بعد بیا غږېږو بیا به غږېږو د ښې شېبې خدای بس پامان نشته. دوستانو غواړم چې داسې پورته وخېږم نورو ځوانانو سره دلته خبرې اترې وکړم غواړم چې د سرګردان چوک یو بل اړخ تاسو در وپېژنم سلامونه ځوانه جوړ ده کړه په خیر صحت ښه دی بس نو کمره چالانه ده کمره کې راغلی ښه صحت یې ښه دی په خیر یې روژه دې څنګه روانه ولا الحمدلله ښه ده ډېره ښه ده چېر روان وې ولا چوټي شوه نوره به کور ته ځو کاروبار دې څه دی زه خو دې پېژنم چې لیدونکو ته ووایې الله دې عزتمن زه خو خپله صراف یم صرافۍ دکان لرم او په بازار کې دومره کاروبار کوو نن اوس وخت کې ښه دی که نه د کاروبار اوس خو ډېر ښه ده ځکه دی دا په څه شی ویلې خو ما وانه اورېده ځه دی د خوشحاله خوشحاله دی څه به راسره شریک یې لیدونکو سره الله دې عزتمن لره او دا به در سره شریک کړم چې رژا ورځ ده خلک عبادتونه او ښه ده کوي چې څومره وسه رسېږي پوه شوې نو دا هر چی زموږ لپاره چپه پای ټوکه څه شی درته یادېږي یاره وروره په دا روژه کې خو ولاکه راته نه یادېږي ښې شېبې خدای پامان زما ملګری پیر صاحب دوستانو دلته زه سترجان سره دوستانو واوښتم سترجان خو تاسو ټول پېژنئ له نوم او څېرې سره یې بللی سلامونه علیکم سجاد شاه ښه وروره جوړې طبیعت ښه ده ژوند دا خو ملګري در سره دي زه به سلام علیک وکړم یو څو ماشاءالله دا مې ټول ملګري دي ستا ملګري دي که نه دا ټول ما ملګري دي مسافر دي دا ټول ځوانان ما سره راغلي دلته خو مسافر نه دي که نه دلته خپل خلک دي بل وطن ته راغلي دي نن موږ تڼیوال کې یو رژامات هم لرو کا یعنې نن مو روژه ماته جوړ کړی دی نن مو رژامات جوړ د تڼیوال پارک کې ورور جان ګوره تا ماته ویلي وو چې هغه دی رژمو ته چې وي زه به تو ته آیم اوله موږ سره ته وسا کړه چې موږ مرګلې باز اشپازۍ ګروپ کې دی ولاته تڼیوال کې لاګیا دي موږ هسې چکر ته تو دې پر ارکو شولو ډېر ښه دی وکړل ډېر ښه دی وکړل څرې دا رژا دې سره وه الحمدلله ډېره ښه رژا راونه دو ډېر ښه رژا راونه دو ښه کې تازه یو چوک ته ډېر کله ارسې که لږ لږ ارسې ولا چوک ته رسو کله کله مزدګار کې موږ مسافر مرګلي دي موږ ته پاته نه لګېږي اسکلاسې دې راولې وي چې ښېګه سترګان تا ته یې ودرولې وي اوله مو خو بیخي ماشاءالله نفر ډېر شوي دي ډېر ښه مینهوال به زیات شوي ځکه دوه مرکې چې وې دوستانو هغه ډېرې ښې وچلې دی سترجان دی تاسو یې له نوم سره بلد یې سرې سره یې بلد یې د ده دواړه مرکې ډېرې ښې وچلې دی بیخي ماشاءالله ډېره مخکې لاړه ډېر پرمختګ مې کړی دی اوس لکه چې خیره جومات کې شپه نه دي نه 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 اوس خو چې چېرته غشم دکاندارونه یې چې چای و چې خزلبی ملبی سې نیوال شي وي ته چې مننه رژا سره د رژا سره تېرېږي ماشاءالله رژا مې ډېره تازه ده ډېره په خوان تېرېږي او دا مرته وایه سترجانه چې دغه اوس مازدیګری چې دی سرګردان چوک چې دی ځوانان راځي څنګه یې نورو خلکو ته ورمعرفي کوي چې په نورو ولایتونو کې نورو هېوادونو کې زموږ خپرونه ګوري موږ شکر الحمدلله د سرګردان چوک ډېر ښکلی مزدیګری ده خسپول خو الحمدلله موږ په ویاړ یو خسپول خو ټول یو لوس ده یو اړ ده موږ تېنه خښول یو ټول خسپول ډېر ښه ځوانون لري د بعضو کلو نرسي یعنې سرګردان چوک ته د بېلابېلو سیمو نه ځوانونه ډېر ځوانون نرسي په خوست کې د یارې ولسوالۍ نفر په سرګردان چوک کې موقعیت لري چې اقتصادي هغه یې صحیح وي موټر کښه لري د بایسکلونو وخت د بیس کلاس کې روغلی که په بایسکل روغلی زه خو والا ښه مریکس کې روغلی یم شمس الله مرګله مې ده ښه مریکس کې مخ ته سیټ کې یې روړلی یم کنډیشن ته د ټول لهجه ډېرو خلکو ته خوند ورکوي ان د ولایتونو ځوانانو ته چې ماشاءالله موږ خو خوستی لهجه چې موږ الحمدلله خپل لفظ وضع کې نه هېروو زنده‌باد چې خاصه خوستی لهجې لپاره جینۍ نارې کړې زه خوستی هلک کوم بېشکه کلیواله دومره د نظونو طاقت نه لرو څوک چې مرور وي مرور ښه واه چک چک وکړئ چک چک ډېر علي ډېر علي ډېر علي سترجان هغه کسان چې په رژمو کې غوسه کوي کورنۍ غړو ته ماشومانو ته تروشه ټنډې نیولې ته څه یاد لرئ زه خلکو ته دا غز لرم څه پیغام مې ته لرم چې باید رژا تو زوم ته نیولې دو ته باید هېڅ د رژو خلکو ته تاون ونه کړې یا کور کې زنانه ته یا چا ته زه سجاد شاکه ته وایم ډېره ښکلې رژا نسم خپل چکر یې وایم چا ته تاون نه رسوم چا ته زیان نه دا رژا مو زوم ته نیولې دو خلکو ته مو نه دو نیولې ګل دا ټومبلی دا ګل خو مزدیګری دی خو خلکو په ګلونو مین خال دي هغه یو نیم کس بیا مرچ هم ټومبي په غوږونو مرچ خو مرچ دښمن وي اخوري او دا مرته وایه سترجانه چې څو بجو پورې دولته وې چې روشې والا مونږ خو مرګلو سره پیکس 5 بجو پر دلته و نور کلی ته نه 5 نیمو پر نور کلی کې د لیارو کې رشوي کلی ته راکات کو
رزق به نه وي نیولی نه نه الحمدلله ښه کې تازه کله کله خو سهار تا نه دي نښې نه نه بیخي ښه په لکایو کې تازه ډېر ښه بس په اخرو کې که څه شی در سره وي دغه لیدونکي موږ تاسې وینئ ته په اخر کې څه وي ته وایې دغه زه لیکدونکو ته دا یم چې دو ښې شپې ورځې یې راونې دي د رژه ښه په مینه ونیسئ مسلمانو ته زیان ماري سوی پښتون ته یم چې د سلا په ډوګ وتري ډېر ښه بس نو ډېر خوند وکړي چې خبرې مې در سره تشکر سجاد شاه موږ سره رژمو ته کې انشاءالله بس نو زه کوشش کوم که وخت مې پیدا کړو در ګرځم انشاءالله دا مو مرګلي دي دوبۍ نه راغلي دي دا کلي ولخ مې نه ده خو په څنګو مې کسې دوبۍ والا دا یاده دوبۍ نه راغلی دوبۍ نه د غیزې یم دا بردخیلو نه پورته نه ده لوټ شوه ته پاته ولې لږې ټوکې دې نه وکړې خیر پار صورت نوم دې څه دی نقیب الله دا ویال وي دا د خو حق وي پېژنې خبالات خو یې سترجان خو بیخي ګپ شپ ډېر ته نه پېژنم یعنې اوس خو دې وپېژنم دا شي ټچ ټلیفون نه لري صحیح شوه مدیر صاحب سجاد شاه ښې شېبې هرې ژمو ته قربان دا غږ په خپرونه بیا نشرېږي بیا به وکس انشاءالله نوم دې څه و نقیب الله نقیب الله نقیب الله به مو سره خپرونه کې شتون لري دې نه دلې به همیشه در سره دې نه دولې اړیوا خو نه پوهېږم چې دا کوم موټر ته وي لوړ ده که ډېر روټ کې و بل د روټ کې موټر کسې مدیر ځوانان کې تاسو خو بشاکه ده بشاکه او رژموتي کې دې چې خوښېږي سترجان والا مدیر صاحب رژموتي کې ښه بدران کې پای په بانجانو پټه بینډای مدیر دا دې دوړې غوښنه کور کې خاصل پیسادا مدیر زنده خدای په مان دوستانو بس نو زه به لاړ شم داسې نورو کسانو سره کوم خبرې خوند یې وکړو دوستانو دا سولې پیغام راډیو ده هغه جار شم سولې پیغام راډیو زه یم همیشنی اورېدونکی یم رحمان الله غمخور یم د هلکانو بوډهخیلې کلي څخه همیشنی اورېدونکی یم خوند یې وکړو ډېره مننه دوستانو سرګردان چاو کې قرار لرم دلته به له ځوانانو سره خبرې اترې کوو د بېلابېلو کسانو سره به غږېږو او دا خپرونه به همداسې روانه وي د خیره تاسې وینئ چې بیروبار ډېر زیات دی د خوست له بېلابېلو سیمو څخه دلته ځوانان راځي خپل ساتیرۍ کوي او رژماتې ته خپل وخت ورنږدې کوي سلامونه ځوانه جوړ په خیر داسې راخاندې لرې نه تو څه نومېږي داود د کوم ځای خلیسې نه راغلی ته خو لاندې ډېر نږدې برسې کېږي بس ته اوبو کې ور بال دی ډېره مننه خیر اوسې سلامونه سلامونه جوړ په خیر صحت دې ښه دی جوړ تازه په مزه صحت ښه دی مچله سلامونه جوړ تازه په خیر پاچا کوم یو دی دا دی که دغه دی اصلي پاچا دا ده او دا بیا عابد صاحب لکه چې روژې خراب کړی ده هغه ده ته ورته وښیه که نه مالاګل پاچا ته هم دلته راشه راشه لږ را مخکې شه چې زه تاسو باندې 3 کسان داسې ووینم راځه مالاګل پاچا دا زموږ ملګری مالاګل پاچا دی دوستانو احمد ستا نوم احمد دی که نه احمد پاچا ډېر ښه اسود پاچا خلکو نه پوس وخت کې هغه اصلي پاچا پکې ورک شوی دی زموږ او ستاسو خپله زما چې خپل ملګری مې پکې نه پېژني احمد صاحب وویل چې دا مې خپل ملګری مونږ یې پرېښود دا بیا ملګری دغه ملګري سره زه اوس اشنا شوی ما مخکې نه دی لیدلی غواړم یو څو خبرې ورسره وکړم ځوانه څه کاروبار کوي فلحال خو چې نه کوم شرکتونه دې نشته او څېره دې کټ مټ پاچا صاحب ته پاتې کېږي ستا نوم احمد پاچا دی تخلص هم پاچا ایښی دی دا څه وجه ده مینه ورسره لرئ شعرونه یې تعقیبوئ مینه ده که نه مینه چې نه وای بیا خو دا رقم ته نه کېنه چا دا ته فکر ده چې زه اوس دا رقم سټایل وکړم سرګردان څوک ته همیشه راځي که کله کله راځي نهار واخلات او څه شی به در سره شریک خپرونه کې بیتونه درته یادېږي څپې درته یادېږي ده یو باید درته وایم مهرباني لویږم چې اوربل دې په دا یوه طرف ګوړای شي خوب وینم که څه شی د چمبې سره دې غورځای شي او زه خو دې ادې ته نوره ښایم چې وایي که دومره ډېره مینه څوک په زړه کې پټوای شي ډېره لې ډېر زبردست ابې صاحب تا ته څه شی یادېږي بیت نو ډېر مننه د سالک صاحب پسې لکه سالک صاحب یو شعر لیکلی و چې د
زما نه هېر شو هغې ته بیا قادر شاه لیکلی و چې د حسینو میندې واړه خوسکې ننګې دغه نورې هسې غورې کوي راشه پاچا صاحب رامخکې شه دغه ځوان سره دې دا ځلې نږدې ته راومه ده ستا یو څو بیتونه ویل اوس به تا مې یو څه بیتونه زه به درته دغه ریحان صاحب بیتونه ووایم چې بس خو چې کوې ذکر د خدای په روژه ماتې کې ښه وشي رایاد مو شي مرګی په روژه ماتې کې او ستا غوندې مغرور نه مې هم صد د اوبو واورېده څه بیمار ښه وي سړی په روژه ماتې کې عابد صاحب او ته مې غېږ کې ونیوې سبحان الله دا څه حال دی واه هلکه د یخو اوبه ګړی په روژه ماتې کې او زه وایم له سلو سجدو به هم بهتر وي دا ناسته د مرکۍ سره یو ځای په روژه ماتې کې او زه د په نشتون کې هم ریحانه ځای تش نه ساتم ایښی مې په غوږ کې وي ببرای په روژه ماتې کې روان مو شم زه به مې یو څو بیتونه تاسو سره شریک کړم وایي چې ستا د سترګو د ښایست په غم اوښتی یم یاره په داسې جنجالونو کم اوښتی یم او اول خفه یم دوهم پڅ دریم ناهیله اشنا څلورم ستړی پنځم مات شپږم اوښتی یم نو داسې کوو داسې دلته بیروبار هم فکر کومه جوړېږي لږ په مخکې زه لاړ شم تاسې هم دلته ودرېږئ مخې ته د ښه وروره نو خپل کسان یو دلته بیا به راځو روژه ماته جوړوم ستاسې په اجازه باندې وکړو دوستانو د دې لپاره چې دلته د بیروبار سره زیات نه شي سړک هم بند دی دلته دغه ملګرو ته غوسه هم ورځي لارې بندې شي غواړم چې تاسو ته دغه اړخ هم وښایم چې خلک له بېلابېلو سیمو څخه راځي سرګردان چوک بیروباري ځای دی سلامونه ځوانه صحت دې ښه دی بخیر یې الحمدلله چکني ده که نه دغه سلاد ده څه نومېږي ګرانه دغه څه نومېږي ته فایض رحمان د کوم ځای کندوز نه راغلی ډېر ښه دوستانو غواړم چې نورو ځوانانو سره هم وغږېږو ځای کوشش به وکړم چې د لاسي ګاډیو والا سره هم خبرې وکړم ځوانه سلام وعلیکم السلام لږ رامخکې شه که نه که زه در نږدې شم رکشه چلوې نه هسې راغلو چکر ته راغلی رشکه دې خپله ده نه بل چا هسې راغلم دلته بل ځای کې ناست وې تا هم داسې پوس مو سیټ دې لیدلی و ځکه کېناستې که نه بلکل دغسې ښایي کوم ځای نه راغلی د غرغښ لیسې څخه غرغښ لیسې نه دلته نږدې یې که نه مازدیګر کې همیشه راځې که کله کله راځې نه هر وخت راځو د ساتېرۍ دپاره دلته راځو د څه شي ساتېري کوې دلته که راته ووایې او دلته خو زیات رشم وي خلک هم وي نو دې ته راځو سات تېرېږي نو سړي مخ یو نه یوه څک راوړي ډېر ښه مننه نوم دې څه و زیارت خان دوستانو مخکې ځو سلامونه مشره صحت دې ښه دی بخیر یې ډېر ښایسته کلي در سره دي تاسې ووینئ دوستانو اختر را نږدې شوی که نه کوم ځای کابل نه راغلی دلته چې ما دوستانو چا سره مرکې کړي د اکثر د نورو ولایتونو دي کلي خرڅوې د چېرته جوړوې دا کابل کې جوړېږي دلته راوړي څومره وخت کېږي خو سره راغلی داسې وایي چې هفته مې کېږي چې راغلی همدغه کلي خرڅې بل کاروبار خو نه لري ښه دی کاروبار دی بس شکر د ګزاره کېږي خرڅېږي دا یو جوړ کلي په څو دي دا یو جوړ په 300 پنه نوم دې څه دی حجت الله ډېره مننه خوشحاله اوسئ سلام مشره لږ رامخکې چې ته راځه تا خو لکه چېر څه شی خلاص کړي دي جوړ تکړه خیر نه لګ نشته دی ولا سامان لږ کم خرڅ کو سودونه خرڅېږي سامان دا کېږي دی دا کوم ځای نه راوړې دا یې کابل نه بله یې راوړې دا بله مرکلی مو دی روډي بس څه نومېږي نوم مختار الدین دی پکتیا ولایت پکتیا نه راغلی جالبه خبره دا ده چې د اکثر د نورو ولایتونو کسان دلته راځي کاروبار یې جوړ دی د خیره او کاروبار کوي خرڅېږي په اجازه دی ځوانه سلام علیکم جوړ په خیر څنګه دا کوپره خرڅېږي شکر دی ګزاره څه نومېږي زما نوم رفیق الله د کوم ځای د خاص کونړ نه راغلی ښکلې کونړ نه راغلی دا یو دانه په څو ده دغه دا لس افغانۍ او دغه سیده دا سلم خرڅه و اتیایم خرڅه دا مکمل په څو ده 170 افغانۍ خرڅېږي دا کوپره د کوم ځای نه راوړې دا خو پاکستان نه هم راځي او سریلانکا نه هم راځي صاحب مختلف یعنی سودا دې جوړه ده که نه بس خطر اساس همدلته اوسېږي اوسېږم همدلته
دغه خوستوال خپل کاروبار ولې نه کوي؟ زه چې ګورم ټول د نورو ولایتونو کسان دي دلته. بس چې څه نصیب وي نو مزدریان یې نشته دی راوسم بس څومره وخت کېږي راغلی؟ تقریبا یو 6 میاشتې به کېږي چې شپږ میاشتې. ښه کاروبار ولرئ، خوشحاله اوسئ. دوستانو مخکې ځم او تاسو ته د سرګردان چوک یو بل اړخ یم. یا سلام علیکم. اچھا تاسو ته مان صحت ښه ده؟ بخیر. ته خیر. څه نوم یې؟ احمد الله. احمد الله کوم ځای نه راغلی؟ تڼای نه. تڼای نه؟ دومره لارې به سره یې اوس؟ تلای شي مټارف سره. کومس کا پپتو راغلی؟ نه پپتو نه راغلی. څه کاروبار کې؟ دلته بوخې کې نګم ده. څه شي؟ د غاسب چکریر غولي. چکریر آره ورزر سه؟ آره ورزر سه میگم مزدگار و چاق کلا. ولی پتانه که مزدگار نمیره. تنهایی که خالق لگ چکار نه ولی که ستاره زینه نشته. تو اکثر مالگری لوڑی اس خریج کی بیکسه. یه طول خرید تو لوٹ شوی دی مالگریش تانه چکار وسره. سلامونه خویه خدا وته. نام دیساو؟ نام احمد الله. احمد الله سلامونه وته وایا. بس کی مالگری چې په خارج کې مسافر دی ټول ته مسلمي او. یو بیت اوی ته وایا. بیت مو ولاس دانه نشه. تو کوي ته وایا. تو کا وایا کزدا. نه وی ته وایا. نه دی مدا غزدا. ازون وکا. ازون مو ته وکا. اوس وی ته کې. اس پر ټیم دای نه کني خلک په رژیم ته کې. اس ټوکا مې وکړه داسې نه چوس رژیم ته دلاته پوانه کې واشتا یا. خېشي به. دوستانو غواړم چې لاګه پورته ځم تاسو ته د خوست سرګردان چوک تصویر وښیم. سرګردان چوک دی زینې طرف پورته شوه، پورته زینه جوړه شوې. دلته هما مارکیټ په نوم د موبایلونو د جوړولو د موبایلونو د خرڅلاو تر ټولو ستر مرکز دی په خوست کې او د دې لپاره یوه زینه جوړه شوې او کسانو لپاره چې خوست د باندې دغه ځای مې ځکه ورته وښودو. تاسې لیدلی شئ په ویډیو کې چې دا سرګردان چوک دی. د ماښام اذان ته وخت کم پاتې دی. موږ هم غواړو چې دغه خپرونه سره راټولو کړو په دې هیله چې ستاسې د خوښې او ذوق وړ به ګرځېدلې وي. کولی شئ په ویډیو کې هم راته ولیکئ په کمنټونو کې چې په نورو کومو ساحو کې او سیمو کې ستاسو لپاره دا ډول خپرونې جوړې کړو تر څو زموږ مسافر وروڼه یې وویني، نور هېوادوال یې وویني چې په نورو ولایاتو کې دي. او زما څه به دا وي چې تاسو ته د خوست ښکلې ښکلې انځورونه وړاندې کړم، ښکلې ښکلې ویډیوګانې در سره شریک کړم. د اوس لپاره ما سجاد شاه، زما د کمرې ملګرو آفتاب صاحب او همت صاحب ته اجازه ورکړئ. هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریمن واوسئ.